د خوست عدلي ریاست مسؤلینو په خبره چې له دې وروسته به د سوداګرو په اتحاد او یوځای کېدو سره د دوی چارې لا پراخې او ګړندۍ شي او هم به اصولي او قانوني غوښتنو ته پرته له ځنډ رسیدګي کیږي. مخکې د تاجرونو سوداګرو تیتو پرکو اتحاد په مابین کې موجود نه و، نو دا طبیعي خبره ده چې کله چا په مابین کې یووالی نه وي، اتحاد نه وي، نو ستونزې خامخا وي. نو د دې پر هغه کومې ستونزې چې تاجرونو ورونه ورسره مخامخ وو، اوس انشاءالله د اتحادیې د طریقه به هغه ستونزې چې د په مابین کې موجودې وي هغې ته به یوه د حل لاره پیدا شي. دا زموږ دپاره ډېره غټه لاسته راوړنه ده او خدای دې وکړي چې زموږ د ملي سوداګر او لس کسیزه رهبري شورا چې د انور تڼي د رهبرۍ لاندې به کار کوي، خدای دې وکړي چې ټول هغه مشکلات چې په ورځني ډول د پاکستان سره یا د نورو هیوادونو سره چې په دې لاره د ترانزیت مالونه هم راځي، کوم مشکلات منځته راځي، په خپل وخت سره حل او فصل. انور تڼي چې د خوست غلام خان بندر سوداګرو اتحادیې رئیس په توګه انتخاب او د یوې راټولېدنې په ترڅ کې سوداګرو ته رسما معرفي شو، وایي چې اساسي موخه یې د سوداګرو ستونزو او غوښتنو ته پر وخت رسیدنه ده. دوی زیاتوي چې له دې وروسته به د سوداګرو فعالیتونه او چارې لا پراخې او هم سوداګري لا وده ومومي. دا ډېر لوی باور دی، خو د مو دپاره ډېر درین مسؤلیت او لوی بور هم دی. نه الله د مو ته توفیق د خدمات وکړي چې د ټولو تجارې په ښه شان سره خدمات وکړم، بلکې د اسلامي امارت د قانون په چوکاټ کې چې هر خدمات د خال کې په هر ورګان کې مشکل وي، انشاءالله زه به ته په شپه په ورځ رسیدګي کوم او د دوی به داسې خدمات کوم لکه یو مزدور یو خادم. نو دا چې مخته به پخوا د غلام خان بندر کې د ټرانزیت په مسایلو کې یا تجارانو په خپل منځ کې ډېرې مسالې وي، مشکلات په اوس انشاءالله یوه قانوني لاره ورته پیدا شوه. دې ته به دغه د اتحادیې غړي او کوم مشران چې دا به ورته کینی او تجاران ته د حق فیصلې کوي انشاءالله، او نور څه مشکلات چې لري مطلب د دولت سره کوم ستونزې وي او نور داسې په ټولنه کې څه دغه وي، کوم د اتحادیې د اساسنامې مطابق انشاءالله موږ به هغه ټول مزال کو او کوشش کوو چې تجارانو او د سوداګرو او د دکاندارانو منځ کې اتحاد اتفاق جوړ کړو او کوشش به دا وکړو چې څومره ستونزې د غلام خان بندر نه هغې ته مبارزه وکړو او مزال ورسره وکړو. سوداګرو هم ډاډ څرګند کړ او زیاتولی چې د یادې اتحادیې سره به په ګډه د سوداګریزو ستونزو او غوښتنو ته رسیدګي کیږي او هیلې دا وي چې د ګډ کار او همغږۍ سره به سوداګري لا پراختیا ومومي.